سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصل دی آمد کلام الله مسلم داشتن. اصل دی آمد کلام الله مسلم داشتن، پس حدیث مصطفی برجا مسلم داشتن. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم. عزتمند مشرانو گرانو مسلمانانو رونو دوستانو، دا الله جل جلاله ډېر احسانات دي او ډېر نعمتونه دي، او په لویو نعمتونو کې او ډېر لوی نعمت هغه دین اسلام دی. موږ له خدای پاک اسلام او دین دا ډېر لوی نعمت راکړی دی. تېره جمعه ما په دې خبره شروع کړې وه. اسلام کې دا خو د ژوند مکمل طریقه ده، صرف د مونځ او دس نوم نه دی، دې کې د ایمان او د عقایدو خبرې هم دي. دویم د اعمالو او د عباداتو، دریم هغه معاملات دي، څلورم هغه معاشرت او ژوند تېرول، او پنځم هغه اخلاق دي. د دې ټولو پکې اسلام د هغې بنیادي قواعد د اصولو په شکل کې د هغې بیان کړی دی. د ژوند داسې اړخ نشته چې د هغې به پکې بیان نه وي. د دې وجې نه اسلام او شریعت دې ته وایي معرفت حقوق الله و حقوق عباده، چې انسان د خدای حق هم وپېژني، سر ته ورسوي، او د بندګانو حق هم وپېژني، او د مخلوقاتو. د دې ټولو حقوق الله او حقوق العباد، مونځ هم پکې راغی او حقوق اخلاق هم پکې راغلل، حقوق العباد هغې کې هر څه راغلل، چاته به تکلیف نه رسي. او اسلام لوی نعمت، دومره لوی نعمت ته امام ابو حنیفه صاحب یو ځل وفرمایل که سړی دا غواړي چې زما په اسلام باندې وفات راشي او په دین اسلام باندې زه د دنیا نه لاړ شم، نو دې دې په اسلام ډېر شکر وباسي. دې طریقه ده که سړی غواړي چې زما خاتمه په ایمان او په اسلام راشي، نو دې دې په اسلام باندې شکر وباسي. او دا آیات باغی
لکه دلیل کې ولئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمتونو شکر وکړو نو زه به زیات کړم. نو په نعمتونو کې یو اسلام دی، دین اسلام. تا ته وایي داسې به ژوند تېرې، نظریه به دې دای، عمل به دې دای، دا به کې دا به نه کې، دا روا دي دا ناروا، دا مشتبهات دي، د دې نه به ځان ساتئ. کروڑو رویه به دې څنګه ژوند بازار کې به دې څنګه خلکو ته به تکلیف نه رسېد د لاس او خپې نه، دی کامل مسلمان نه. دا ټولې خبرې پکې شته. وی چې سړی په اسلام شکر وباسي، الحمدلله علی الاسلام او الحمدلله علی نعمت الاسلام، د خدای ډیر شکر دی په اسلام. شکر به په ژبه وباسي او سوچ به هم د دی چې ماله خدای ډیر نعمت راکړی دی. او دریم دا دی چې په عمل سره به شکر وباسي چې اسلام تا نه څه تقاضا کوي، دا به زده کوې، دا به ژوند کې راولي. مادر پې زر آزاد نه، ته به بندګي کوې د خدای. بندګي دې ته نه وایي چې خپله خوښه به کوي، بس د خدای حکم دی، که اړه مې غواړي او که نه زه به دا کوم. د خدای حکم دی دا مه کوه، اړه مې غواړي ماحول غواړي دا به نه کوم، زه به خدای رسول نه خفه کوم. دقه بندګي ده. نو خدای پاک به د شکر وعده ده چې دا به زه زیاتوم. دې کې نسخه هم د چلم پکې دی. نو دې کې دا خبره شو چې ایمان دې زیات شو، نو معنا داسې شوه چې ایمان او اسلام دا به کمیږي نه چې شکر وباسي. ځکه خدای داسې نه دی ویلی چې لئن شکرتم لأصلبنکم، که شکر وباسئ د نعمت نو زه به یې درنه والم. داسې آیات نشته، یا داسې آیات هم نشته لئن شکرتم لانقصنکم نعمتي، که تاسو شکر وباسئ نو نعمت به دله کم کم. نه دا وایي چې ختم به یې کم، جواب علم ده نه، زائل به یې کم. او نو خدای پاک دا ویلي چې کم به یې کم. نو څه ویلي دي چې شکر وباسئ نو زیات به یې کم. نو مونږ خو په ډوډۍ شکر وباسو او په چایو شکر وباسو، یې ښه شکر دی چای مو وڅښله، شکر دی موسم ښه دی باران وشو، پوهېږه نه. او خلک وایي لور مې واده شو، شکر دی واده په خیر وشو. او دا غزو کې زه نه موږ ورشتم ولوکه، شکر دی، دا خدای فضل دی. او د لور په واده او د زوی په واده او په ډوډۍ چای او په شکر، دا هم شکر دی. خو داسې څوک ډېر کم وایي یا الله په دین شکر دی، یا الله په اسلام شکر، دا ډېر کم خلک وایي. بلکې دا ویل پکار دی، یا الله په اسلام شکر دی چې مسلمان یم، اسلام منم، اسلام می دین دی، دین الاسلام. په دې شکر وباسئ نو بس دا نسخه ده چې زیاتېږي به. نو چې کوم شی زیات شي یعنی ختمیږي به نه او کمیږي به نه. زیات معنا څه ده؟ کمیږي به نه. نو نتیجه دا شوه چې زیاتوم به دا نعمت او کموم به نه. نو چې کمیږي نه نو ختمیږي به نه. چې یو شی خدای کمی نه نو ختم به څنګه شي؟ زیاتوالي دا معنا ده چې کمی به نه کوم دا نعمت، الله به تا کې دینداري پیدا کړي. شکر دی، خدای به ډېروي. نو دین او اسلام سره به نور هم نږدې کېږي. دا پکې څونه د خدای کلام دی او د الله کلام ته د چا کلام نه رسي، بلاغت دی پکې. زیات به کم نو سړی خوشحاله چې هلکه زیاتېږي، خلک وایي تنخواه به دې زیاته کړم. نو کمیږي خو نه که نه، کمېدو یاره ختم شو، شکر دی. او ختمېدو یاره خو په طریقه اوله ختم ده، خو بلکل صفا شو. نو شکر څنګه دی؟ شکر په خوله باندې شکر خلک وباسي، یوه ضمیر به هم د مني چې ما له الله ډېر څه راکړي دي. قرآن شریف کې راځي واسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه، تاسو باندې مې پوره کړي دي او کامل کړي دي نعمتونه خپل ظاهر او باطن. ظاهر نعمت محسوس ته وایي، جامې، میوې، ډوډۍ، چای، بلډنګ، ښځه، واده، که نه، دا نور چې کوم په سترګو محسوسېږي دا ظاهر شو. او باطن نه مراد دا دی چې غیر محسوس، دین، ایمان، عقیده ښکلې او نور اسلام، که نه ډېرې خبرې چې هغه د محسوساتو نه دي، معنویاتو نه دي. نو هغې باندې سړی څونه د خدای کرم، څونه د خدای فضل. اسلام په ژبه به شکر وباسي سړی او په زړه باندې او په عمل سره به هم دا ښیي
چې یاره زه بس د اسلام مطابق ژوند به تېروم، بس د جومات ته ووتم دلته خو مسلمان مو مونځ به کوم بار به هم سم چلیږم او هغه کجروي په اعمالو کې هغې نه زما توبه ده، نو د خدای رحمت به په موږ ډېرېږي. قسم دی په اسلام کې چې کوم اطمینان او خوشحالي ده. اسلام څه ته وایي؟ اسلام د ژوند مکمل تا ته لاره ښیي، او چې په دې لار لاړې نو مطمئن به، او که په دې لار نه دی څه د مونځ واده خبره نه ده. یو ځله ما خبره کړې وه چې صحابه کرام حضور پاک ورته وایي لار کې ولاړو که نه یا ناستو، وی لاره کې مه کښېنئ ودرېږئ مه. نو حضور ته وایي دا صحابه چې کله هم چا سره کاري نو کله په ولاړه خبره کوي نو بیا لار کې ودرېږو، او کله ناست یې لکه وروره کښېنه تا سره خبره ده څه پیسې مې ورکړې ته غواړم یا څه سودا مې خرڅه کړې وه یا څه غوښتنه اخیستنه یو بل سره مړی جمدي. وایي زمونږ خو دونه بې ټکونه حجرې خو نه وې درشه، نو کله خبره داسې چې لږ ساعت دی نو مونږ خو درېدل نه بچ کېدل ډېر ګران دی. کله هم چا سره خبرې، کله څه سوال جوابي، کله څه مشورې، کله د هغه تپوس پوښتنې، کله ورته یو خبر رسولي یا د هغه نه څه تپوس کولی، نو خامخا ناسته ولاړه راځي. او حضور پاک ورته چې زه مجبوریم ده که نه، هسې خو سړی نه ودرېږي، یا خو لیوانې ښکاري، هسې خو سړی نه ودرېږي او چا ورته وایي د لارې حق به پوره کوئ. اسلام کې خو د لارې حق هم شته، د لارې د مسلمانانو حقوقو وایي د لارې څه حق دی. وایي یو دا چې سترګې به ښکته ساتي، غض البصر. دویم دا دی کف الاذی، چاته به تکلیف نه رسوي په لار کې. دریم دا دی چې سلام څوک تېرېږي خامخا په سایکل، په ګاډي، په ریړه کې ناستي، په څاروي سوري، نو سلام به واچوي که نه، که وانه چوه ته واچوه، هغه مه چولی شي، غوره دا چې هغه دې واچوي، خو ته به مه چوې که سلام نه اچوې. نو چې څوک تېرېږي نو سلام به پرې اچوي یا سلام واچوي نو جواب به ورکړي. او څلورم دا دی چې امر بالمعروف پکې په لار کې چې ناست دی، هلکه دا کار ښه نه دی، زم پرې بدې ښکارم، ته هم زما مسلمان ورور یې، نو دا شی ټیک نه دی. او دغه شان د جمع وخت راځه چې دواړه مانځه ته لاړ شو، نو د نیکۍ خبره به بل ته کوي. امر بالمعروف دا د لارې په حقوقو کې دی، داسې به نه وي چې هر سړی دې خپله خوري، دا خو نه، دا مکلف یې. پنځم حق دا د لارې چې نهی عن المنکر به کوي، چې غلط کار کوي د خپل وس مطابق په ژبه زوی دی، نوکر دی، یو څپېړه هم ورکولی شي، نو ته څه کوې غلط کار کوي، نو ته به نهی عن المنکر هم کوې په ژبه یا په لاس باندې یا په چې ډېر نشي کولی نو زړه کې به هغه کار بد ګڼې، دا هغه ادنه ایمان دی چې څومره دې وس وي. او شپږم حق دا دی چې څوک لار کې تېرېږي او لار ته روکوي د کاکاجي پلانکي حاجي صاحب کور کوم یو دی، نو ته به ورته لږه لاره وښیې، دغه مخامخ چوک سره دې خوا ته وشه، دې خوا یې اونه د غټ هغې سره یې کور دی، یا ته لاره غلطه شوي ګلې، داسې به نه وي چې بس زه نه یم خبر. دا بعضې ښځې وایي مجھے معلوم نه وي، پنجاب ته چې لاړ شي که نه چا تپوس کوي مجھے پته نه وي، هلکه دلته اوسې او پته راته نشته، یا پروا نه ساتي، اصلي خبر نه یو مونږه چې څوک ځي لاره ته خطا شوي د چا کور یا څه پسې تلاش کوي، او ته به ورته ارشاد الضال، چا نه لاره غلطه شي لار به ورته ښیي. او بل دا دی چې داسې کس وي چې هغه باندې څه بار پروت وي پنډ، نو د هغه مدد به کوي، لکه پنډ کوزئ، هلکه درځه به مه کوزوه که نه، سړی درونه بوری د زه سره نیسم نو پنډ به ورسره کوز کړي، او که پنډ په اوږه اچوي بیا نو ته به ورسره لږ مدد کړي. نو اعانت د محمول حمولې، اعانت الحموله، چې سړي باندې بوج او بار وي، بار ته غورځېږي یا څه ورشه پړی ورسره کلک، څه غوټه ورسره اوچته کړه، سیکل ورسره سم کړه، دا د لارې حق دی. نو اول پکې د سترګو حفاظت دی، لار کې خو خامخا زنانه ځي، خامخا زنانه ځي، او ته به داسې نه وایې چې بل زه ګورم به، چې ګورې نو هلته خو آیات هم دی د خدای پاک، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته بل آیات دی او ښځو ته بل آیات، یعنې قرآن شریف کې اکثر ځینو کې سړو ته خطابي او ښځې پکې طبعا راځي،
لکه قرآن کې راځي کتب علیکم الصیام، ای سړو په تاسو روژه فرض. دا معنا نه چې په ښځو نشته، خو ښځو ته خدای خطاب ډایرکټ نه کوي. ای سړو په تاسو روژې لکم، خو ښځو ته وایي که نه کتب علیکم، علیکن نه راځي. عموما قرآن کې آتوا الزکات اقیموا الصلاة، او زید پکې شته اقمنا الصلاة واتینا الزکات. عموما صيغې د مذکر راځي. مونځ کوئ ښکلې، زکات ورکئ، روژې تاسو باندې فرض دي. زه په ځای تاسو وګورئ واتموا الحج، حج پوره کړئ. د مذکر صيغې دي، زنانو کې ستر دی، زنانه تابع ده. یعنی دا حکم چې سړو ته دی د ایمان، آمنوا بالله ورسوله، سړو ته خطاب دی. خدا حکم ښځو ته هم دی. قرآن کې راځي علیکم انفسکم، ځان سم کې. قرآن کې راځي قو انفسکم علیکم نارا، خپل ځان او خپل ښځه او بچي سم کې. نو سړو ته خطاب دی، خو مور به هم ځان سموي او بچي به سموي، او مور به مونځ، زنانه به مونځ حکم دی او د زکات. خو د سترګو په مسله کې قرآن شریف کې سړو ته وایي لاندې به ګورئ، ځکه دا سترګې چې دا د شیطان غشی دی، چې وګورئ په غلط نظر زړه به دې بدلېږي، ورو ورو به د خدای نه لرې کېږي. یو خو د خدای حکم ونه منه، یو ته ګورې بل ته ګورې، زړه به دې غواړي، خو زړه به داسې ورته وایي چې زړه زه د الله بنده یم او دا د خدای حکم دی چې لاندې ګوره. ته به خو هر څه وایې، دا نفس خو مجاهده غواړي، چې دا ونه ګوره انشاءالله څو ورځې پس به دی خدای صلاحیت پیدا. که چېرته وموشي سړی توبه وباسي، یاره ما دا پردی تور سرې ته کتلي دي په غلط نظر، یا مې ورسره خبرې کړې دي، یا ما د هغې نظاره کوله. دا ستر په ښځو ځکه راغلی دی، ځکه چې سړی به نه ګوري، خو چې ښځه بې ستره نو اکثر ګناه هم نه ده، بې ستره نو هم مجرمه ده چې ستر نه کوي. دویمه وجه دا ده چې ښکاري لوپټی نه وي، سمه بورخی نه وي، غټ څادر نه وي، نو انسان سره خو نفس او شیطان شته، نو چې پټی نو خو نه ښکاري، زه ښکاره نه شوم. او چې ښکاری نو سړی چې ګوري نو د ګناه سبب ښځه شروع کړه، نو ښځه ډبل مجرمه ده. یو خدای چې ستر نه کوي، دویم دا چې دې بې سترۍ په وجه هغې د سترګو ګناهګار شو. نو دا معنا نه ده چې سړی ګناهګار نه دی، سړی هم په دې خدای پاک نیسي. لعن الله الناظر والمنظور الیه. عموما دا بد نظري په لار کې کېږي، کومې ښځې لار کې نه ګرځي، د بد نظر نه بچي. دا ځکه قرآن شریف کې حضور پاک بیبیانو ته خدای وایي بلا ضرورت و بار نه ځئ، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. او تاسو په کورونو کې قرار شئ، ضرورت وي ناجوړې تلې راغلي مړې جامدۍ، نو بیا په برقع او په څادر کې سر نه خپو پورې به پټئ. دا حکم دی ورته. لکه چې لمونځ پې فرض دی او روژې پې فرض دی، نو ستر هم پې فرض دی. بعضې ښځه وجوړې په ما لمونځ فرض دی او ستر به فرض نه وي. چې ستر نه کوې ستا د لاسه سړي هم ګناهګار شو، هغوی په خپل حکم و د خدای حکم یې مات کړ. خدای پاک ورته وایي یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، سترګې ساتئ نو شرمګاه به هم بچي. او که دا یو ګناه وکړې نو هغې پسې بل. اصلي د ګناهونو سزاګانې لا پټې دي. د بعضې ګناه خو اثر ښکاره شي، چې سړي ګناه مو که په دې زړه یې د وروستو تیارۍ، په زړه یې تیارۍ وروستو یو تیارۍ، تیاره سره د خدای نه دی لرې کېږي، او د نیک عمل نه محروم شي. مانځه وخت یې مړه بس دا کاوه به اوس کو بس ده به بس اکثر زړه یې نه کېږي به. دا وجه دی چې د ګناهونو هغه زنګ شروع شو، او د یو ګناه په وجه بل کې. او دا نیکي هم ځکه نه کوو چې نیکۍ هغه اجر هم لا پټ دی. یو کپ ته چاوي کپ ته سیند کې دا کونډه ورته دغه اچولې وه مچي مار، هغې کې ورته چینجي اچولې که نه هغه چینجي یا څه غوښه، نو ورته وایي دا غوښه مه خوره، او هغه ورته زړه مې ورته کېږي، ورته وایي مه خوره، کونډه ده په مخه به دې خوله کې ورشي، بیا به دې بار ته وباسي، نو لکه مړه به هم شي، د اوبو نه به بار لاړ شي، بیا به دې په ګرمو په چاړه به دې پیس پیس کړي او ټوټې کړي، بیا به دې ګرم تیل ته واچي، هغه دغه نه ده مچي مار کړی، خدای خوا پروت وي بس کبان پکې، نو هغې کې به دې سورپي کوړه کړي، او بیا به د رستو خوري، په دې غاښونه به دې ریز مریز کړي، چا ډوډۍ خوري او ډوډۍ خلک
وی داسې به دې سرې سرې کړي اوس دې په اوبو کې ګرځي ده ته نه دغه کونډه خو ورته نه ښکاري که نه هغه ورته ووایي هوښیار کس هلکه کونډه ده بیا وروستو چاړه باندې به یې ټوټې کوي بیا به وروستو په غوړو ګرمو تیلو کې به دې اچي وروستو به یې د غاښونو لاندې ریز مریض کړي او څلور سزا دغه یې ورته وښوي دې روغ غوندې ورغی هغه دغه ته اړو شو هغه چینجي ته اړو شو هغه نورې خبرې هغه ذهن کې مخې ته نه استهزار نه راځي چې څنګه یې چینجي خوړو تېره کونډۍ په دې ژبه کې او په هغه کې ورله به دلته خو مچي مار کب راوښکړو دا کب وایي ایک خوش شو وی یو خبره خو د هغه استاد جي ټیک شوه یو خو پوره شو چې تا به کونډه کې نه ښه چې دوی خو یې ورته چاړه راوغېږي صفا کوئ وی دوه شوې چې بیا د ګرمۍ ګرم تیل کې واچو کب وی دا خو رښتیا دي درېیم هم پوره شو چې په دې کې هغه دغه ته یې ګاګ ته یې پلیټ کېښو چې هغه به نوړی کوله وي دا څلورمه شو لکه نافرماني وکړه دقه شان د ګناهونو خپل اثر دی او دا کافران چې قیمه شي او دا خدای او د رسول خبرې خو ټیک وي دا هغه میدان حشر دی ګرمي ده او ملیکو راته پوړي واچول جز یې رانه جوړ کړو ته خو زما پیدا کړی وې پیدا کړی ما یو ټټو د رسول خان ساتي کله به دې بت ته خدای وي کله به دې حلال حرام نه منل کله به دې نکاح پکې چا راوستله کله به خوښ دا به څه کوې عذابونه د قانون مطابق د کفر خدا سي عذاب دی چې وړو ختمېږي نه کفر د خدای پاک ډېر زیات حقونه دی او کفر داسې دی چې د خدای د حقونه لامحدود دي د خدای ډېر لوی شان دی د خدای حقونه څوک پوره کړي شي نو کافر خدای لامحدود د خدای حقونه ټول ووایي خدای ورته ایمان نه وړي نه وړي دا سزا یې ځکه لامحدود ده خالدین فیها ابدا ابدا معنا دا ده چې نه ختمېدونکې سزا ده بعضې خلک وایي ما خو شپېته کاله ګناهونه کړي دي او کفر نو شپېته کاله سزا دې راکړي که نه دا فلاسفرانو جواب دا دی چې دا غلا په ګنټه کې کېږي خو به 14 کاله قید او 15 منټه کې مر کېږي او 302 14 سال قید 24 سال قید پلان کې نو دا خو تا ټسو کو 15 منټه کې یا ګنټه کې ټول کار وکړو دا ګنټې سزا د ګنټه درکې بعض جرم د کفر دا ده چې د خدای لامحدود احکامونه دلته ورکړه انکار یې وکړه تام نه منو او ستا حق هم نه منو نو کله داسې بل دین ته لاړ شي د اسلام او کله یو دین هم نه مني دواړه کافر دي کافر وایي چې د خدای باندې ایمان د هغې نه انکار وکړي نو کله مشرک شي خدای هم مني او بل هم مني دا شرک شو او کله د سره یو تم خدای نه وایي دې ته دا دواړه کفر د دواړو سزا دوزخ دایمي ده د دې کافر نوم دا سزاګانې 1 2 3 4 ټولې پټې دي چې پټې دي نو دې دقه شان ګیر شي چې ګیر شو دا اسلام چې خدای را لېږلی دی که نه غواړه د ایمان حکم دی او د اعمالو حکم دی او د حقوقو حکم دی او د لارې حق د لارې حق یو دا دی چې لاره کې به کف الاذا چاته به تکلیف نه رسوي چاته به تکلیف لار کې ګټه پرته وي کاڼې پراتې غنې پرتې وي شاپر پروتي کمقل خلک مسلمانان دي ګن لارې ته غورځوي تاسو په خپل هم ګورئ د کور مخې ته به ډیران پروت وي هلکه لاره ډیران دی د چا به جامې داغ شي زنانه پې ځي واړه پې ځي سړي پې ځي مجبوري وي لار وي نو دغلته یې کار نه وي مخکې کاري خو بازار کې کار لري تا دکان کړی د ټوله سودا دی نیمه په فوټپات یې ښه ده فوټپات دکان یې که دا د خلکو لارې فوټپات خو لارې ته وایي فوټپات د خپو لار نو دا خو لاره ده نو لاره خو رګاک هم ده او کله د چا مخکې کاري چله بل کلي ته ځي خو دی بازار باندې سړک ته نو په سړک ځینو ګاډۍ وښي او په فوټپات ورته تا دلته ورته دغه هم لګولي دي اوسپنې هم دې لګولي دي که نه هغې کې د بیا کپړې هم ځوړندې کړي دي او څیزونه هم خرڅوي نو ته داسې نه وایې چې زه مسلمان یم او دا فوټپات خو زما نه دی فوټپات دکان ته خو نه وایي چې تا ته دکان جوړ کړی دی فوټپات خو د لارې دغه ته وایي لاره بلاک کول دا سخته ګناه ده لاره بندول سخته ګناه ده لاره کې رکاوټ اچول کیله او کاڼې پکې ورولې دا مګې خلکو کرې مړ شي سړک منځ ته یې راوړي هلکه ډسبین کې واچوه دا مګه به ټول ورځ پرته وي دا نه وایي چې زه مسلمان یم
ایو صحابي و د لار نه به کله کاڼې غونډول، کله به ازغي غونډول، کله به سروړه پرته وه یا کچره. بل کس ورته وایي بس تا خو سم کار ورته ویلی دی. یاره دا هم نیکي ده که نه چې لارې نه ازا لرې کړم. دا د ایمان حصه ده. حضور علیه السلام وایي الایمان بضع و70 شعبة فافضلها قول لا اول خو ایمان دی، لا اله الا الله سره پاسه او یا حصې د ایمان، او ادناها اماطة الاذى عن الطریق، او تکلیف دې شي د لارې نه اوچتول د ده کې اسلام دی. ګوره خلکو ته سلامتیا ورکوي، په دې کاڼي به د چا خپه راشي، لوړې به پروي، سپلی به یې مشلېږي او ګیټۍ به یې موړي، یا به خپه ماته شي. اکثر چې خلکو خپه ماتېږي هم د دغه خښتې او د کیلې پوستکي او د کشرې او د ډیران په وجه کېږي. د کافرانو وګورئ د لارې صفۍ تعلیم یې د اسلام نه اخیستی دی. کافرانو انګریزانو ملکونو کې لارې صفۍ ډسبن کې خلک اچېږي. دا معنا نه چې مسلمانان دي، خو د اسلام یو صفت دی چې لاره صفا ساتي. او زموږ مسلمانان اکثر خیچن پیرن پوهېږه نه چې دغه وخوري هډوکي ډېر شرک، نو هغه هډوکي به لار ته وغورځوي. دا څه کوي؟ دې باندې به سکون خلي، جامې به یې خرابې شي، زنانه ځي، ماشومان ځي او ایزا ده پکې. او اکثر خلک ازار هم کوي. دا څه قمه نو لاره بندول، ګاډي چې ودروي داسې دکان ته به نه ودروي چې دکاندار له ور بند کړي. چا غریب راشي که نه ګاډي ولاړې، ته خو په مارکېټ دننه شو نیمه ګنټه پس به سودا کوې، کله 3 وخت شي ګنټه تېره شي. اوس چې هغه راشي یا به هرنې وایي ګاډ له، یا به تا پسې سړی ګرځي چې راشه دکان در کوړې که شمبر بند دی او کلر شي نو هغه هم نه شي ننوتی او ګاهک هم نه شي راتلی. نو ته چې ودرې نو سوچ به وکړې چې ګاډي ودروم. لاره بندول دا د اسلام د تعلیم نه خلاف ده. او دې کې هغه دکاندار ته تکلیف دی، او که دکان ور لرم کې دومره ځای وي نو هغه ګاهک نه شي ور ننوتی او هغه خپله مخه، نو دا کار ښه نه دی. فوټپات کې چې کار پارک کې چې ګاډي ودروي، چې یو ګاډي دیوال سره ولاړي او ته ورپسې دیوال ته ودرې ګاډي، ناګه هغه اول ګاډي والا کس راشي، نو ته خو په بل طرف تلي، په بل مارکېټ کې اچته دا خانې ته تلي بل ته، نو هغه ورپسې ګرځي، نیمه ګنټه ولاړي هلته ورته ماشوم یا مریض وي، طبیعت یې خراب وي. نو څومره ازار دی، څومره ګاډي ودرول، د ګاډي چلول هم چل غواړي او د ګاډي ودرول هم چل غواړي. د اسلام کې ټولې خبرې شته. ګاډي به داسې ځای کې نه ودروي چې هغه بل ګاډي نه ریورس کولی شي، او نو که مخې وي نو مخې ټرن نه شي کولی، دونه به ودرې چې دغه ګاډي به یې وځي. به تا ته نیمه ګنټه ولاړي، که مارکېټ پسې به تا پسې نوکر او ماشومان او بچي ګرځوي چې د دې ګاډي مالک وګورئ، مالک چا ته پته. دا بعضې خلک وایي ګاډي مې ودروم، هلته دکان کې ناست دي، کپړه خوښوي، سپلی خوښوي. دا ډېر سخت جرم دی، دا یاد ساتئ. غورې دا د لارې حق دی. لاره باندې داسې ځای کې ګاډي ودروه چې هغه بل ګاډي ریورس یا وتی شي. په دې باندې سوچ پکار دی، فکر پکار دی. مسلمان به فکرمند دی، دی به هر د لاس او د خپور او د کردار نه بچاته ته. دا کنځل ولې بند دی؟ دا غیبت ولې بند دی؟ دا غلا ولې بند ده؟ دا ډاکه ولې بند ده؟ دا د خلکو سپکه ولې بند ده؟ دا کنځل ولې بند دی؟ دې ټولو کې ذهني تکلیف دی هغه ته. هغوی زما سپکه وکړه، زما توهین یې وکړو، دا خدای ته دا ګستاخي ولې بند ده؟ ایزا به نه رسوي نه خدای ته نه پیغمبر ته نه زنانو ته. لار کې به چې ډرایوینګ هم کوې، دا به نه وي چې بس ودې په موبایل خبرې کوي، ستا مخې ته به پیشو تېرېږي، سپی به تېرېږي، که ودې و کېدای شي اکسیډنټ وشي، د بل قسم خراب شي، زناور به هم نه واخلي. داسې نه چې داسې روانې او ته خبرې کوې په موبایل او دلته څوک ولګي یا د هغه سپلی خپه ګیره شي. دا ډېر دا د لارې ډرایوینګ ممکن سړی د لارې خیال ساتي چې زه په دې ګاډي لار چلوم او ښکلې ډرایوینګ کوم چې زما د لار نه په لار کې به څوک زنانه وړي، یو حیوان به وړي، غوا چیلې به وړي، هغوی ته هم تکلیف بند دی. دا یاد ساتئ، له تېرېدونکي حق دی. نو فوټپات بندول، فوټپات دغه دکان جوړول، په فوټپات سودا یې ښودل، او بعضې کس خو ریړه هم ورته ودروي. هغه ریړه مخکې لاندې دکان به یې خالي وي، دا خلکو د بازار کې سړی راتلی نه شي. یو هم دومره دغه روخ کې اوسپنې او اوسپنې کې څیزونه وړاندې کړي، نو خپل دکان کې جوړ کړه چې صرف ټنډه کې ده، رزق خو په ټنډه کې ده، خدای به یې درکوي. زمونږ د خدای په رزاقیت یقین شي. یوه دویم زمونږ ذهن کې دا جوړ نه چې خلکو ته دې کې تکلیف دی، دې باندې اړو وي رسې دې تکلیف. نو غټ غټ لارې دې دومره تنګې شي
چې څوک ځینو چا یو لاس لګي نو شریف سړی خو بازار تسلیم نشي اسې بازار کې د ضرورت لپاره تللی نو بازارونه زمونږ تنګ دي سړک به کوله وي تنګ به وي دغه بریړه ولاړې ټیکسي ټیکسي سره بل ټیکسي ولاړې دې دا نه و چې مولوي صاحب تپوس کې یو خيار کس نه چې زه دا رکشا او دروم او دا ګاډي او دروم او دا نینی زه غریب سړی دی وږي خرڅې دا چا دی لاره باندول غریب دی خدا مسلمان کامل نه دی د لارې حق نه دی پوره کړی سلام او دارنګه نورو حقوق بیان به وکړو ان شاء الله دا د چا مور بیماره ده تپوس کوي او بوډۍ د مونځ نشي کولی نو څه دي حافظه یې ختم شوې ده که مونځ او دس باندې نه پوهېږي چې څو رکاته مو کړ یا وخت هم نه پېژني ماسپښین دی که مازدیګر نو په هغه باندې مونځ هم نشته او فدیه هم نشته انسان د دې اعمالو باندې د عقل په وجه مکلف دی او چې عقل دې ته وایي چې پوهېږي که نه ښه بد ټیم رکات شمېر چې پوهېږي نه چې پنځه مو وکړ که یو رکات مو وکړ نو بیا مونځ پیدا شو مونځ پرې نشته البته روجه مسله کې دا ده چې هغې روجو مسلو کې جدا مسله چې هغه ډېر بوډا او کمزور خیر هغې کې چې هیمرجي وي یا بلکل پوهېږي نه بیا پې احکامات نشته یو بیمار دی که نه بیماری کې خو مونځ کولی شي په اشاره خو روجه نشي نیوي بدن نقصان بیماری زیاتېږي یا بیماری اوږدېږي یا بله بیماری پکې پیدا کېږي نو ټیک دی معمولی تکلیف نه ده مراد چې زکام دی روژه به خورئ یا دې ځای کې د نوک خوږېږي او دغه دی لګولی دی دا ځای مې خوږ دی په معمولي مشقت خو په یخو اوبو کې هم شته چې یخو اوبو باندې یا سهار مانځل هم راځي اعمالو کې مشقت خامخا شته دا نه به نه چې تکلیف دی او زه مونځ به نه کوم معمولي تکلیف نه دی مراد هغه سخت دی لکه سړی په یخو اوبو ګرمې اوبې د وسه نه کېږي خشاک هم نشته څوک شته هم نه چې ګرمې اوبه ترې وغواړي حمام هم نشته او داسې نشته او په یخو اوبو باندې فالج راځي یا یو اندامې شلیږي نو بیا تیمم کولی شي د غسل لپاره خو د اودس لپاره تیمم نشي کولی یخې اوبه د اودس لپاره عذر نه دی ځکه یخو اوبو باندې سړی نه ناجوړه کوي مخ او لاس دومره نه دي خو سرونه دي ګرمه وي لاس او مخ وینځه دي سړی د دې وجه د تیمم په یخنۍ کې د اودس لپاره نه دی راغلی او د غسل لپاره داسې علاقو کې چې دې ګرمې اوبه هم نشي پیدا کولی او ویم نه ملاویږي نه نو هغه صورت کې او خرابېږي دی وی زمونږ پلار زمونږ مور له قبل از وقت طلاق ورکړه قبل از موت طلاق ټیک دی طلاق نه ختمېږي دې ته ایمان وایي قسم نه ختمېږي قسم طلاق نکاح دا چې وشوه که ګپ کې وشوه او که په خطا وشوه د خولې نه ووته که ګپ کې وایي که نه ته مې ښځه او وایي ما ځان درکړه واده شوی دی دوسته وایي مونږ ګپ لګو ښځه ورته وایي ثلاث جدهن جد دا ګپ نه مني دې کې قصد الفاظو باندې احکام دي بس چې لفظ وایي ته طلاق یې که ما نه طلاق وایي هغه وایي طلاق کوم دوی ما خو نه طلاق وایي هم طلاق الفاظو باندې تاثیر راځي وی زمونږ والد صاحب کمزور دی معمولي خبرو باندې ډېره سختي کوي څه ورته ووایي د پلار ادب کوم سخته تېروم که کافر مې ته خیال ساته دغه ته سخته وي صبر کلی سخت صبر کوي جواب مور کوم یو بدعمله زامن و پلار ورپسې پلار یې کور کې پاتې که و زامن او ښځې لاړې چېرته سیل له یا واده له تالی ورپسې اچولې وه نو بس خو ټلیفون ورسره کمره کې وبیا ټلیفون وکړه چاته چې هغې ورپسې دا بار نه تاله ماته کړې او تاله یې ورته ماته کړه او بیا شبې جمعې له لاړه دی مرکز ته مولانا شمس الحق صاحب مولي صاحب ګاونډي و هغه دا وی هغه سړي ته وایي ته خو هلکه شبې جمعې له ډېر نه راځې خو څنګه راځې وایي ما پسې تاله اچولې وه خو دا کار خو چې ټلیفون بند نو هغه تاله چاته ګاونډي ته مې فون کړي یا بار نو راشه تاله ماته کړه تاله ماته کړه کور ووتم ټول نو نو بس آخر شبې جمعې له بیا راځم چې لږه شپه خو په ارام تېره کړم زمونږ د مرکز کې اجتماع ده د پیښور دپاره لویه اجتماع د پیښور زلزلې غالبا 2-3-4 دسمبر منګل شپه زیارت شپه د زیارت ورځ چهارشنبې ورځ د نهۍ ورځ دا 3 ورځې ولګوئ غنیمت ورشئ
بالکل سړی کې تبدیلی راځي، ایمان یې وپړقېږي، مضبوط شي. ایمان خو د نیکو اعمالو انجن دی، نیک اعمال ورته اسانېږي، ګناه پې بده لګي، بچ کېږي، سړي کې تبدیلي راځي. خو چې فکر سره لاړ شي، ټول لاړ شه دې ته، نو زما زه به مزمن شم. نکاح کې وخت لړ کې رضامندي ظاهر نه وي، نکاح درست دی. نو نکاح رضامندي دې ښکاره کړي. که چپ شي او ته یې ته مو ورکړې پلان کیله او هغه قبوله کړي، دا چپ یې خبر شي، نو سکوت دلالت پر رضا کوي د پیغلې چینې. او چې کونډه یې به وایي بس ټیک ته زه خوشحاله، صفا به وایي، دغه ته اجازت وایي. د پیغلې اجازت چپوالی دی یا وخاندي. په انکار خو څوک نه شرمېږي، زما نه دی خوښ، واده نه کوم. دا خو ویلي چې په نه هلکه ډوډۍ وخوره، خلک وایي نه خورم، په نه خورم خو څوک نه شرمېږي، او چې خورم نو شرمېږي. نو ښځه خو نه شي ویلي چې کومه، او په نه کولو خو څوک نه شرمېږي، زما نه دی خوښ، یا زه لا واده نه کوم. ودې وایي چې چپ شوه راضي ده، چې وی خاندل راضي ده. و اذنها صموتها، عدم کلام هم اذن دی. هغه د هغې پیغلې شرمېږي او نشي کولی، دا چپوالی او دی. ما ته خو دا پته نه لګي، نن سبا آنلاین کاروبار دی، پته نه لګي چې مبیع ستا قبضه کې نه راغلی، مخکې نشي خرڅولی. څه د ځمکه کې مسله ده چې قبضه کې نه راغلی، خرڅولی شي. یو ځمکه د واخیسته، دا قبضه نه ده، بل باندې خرڅه. د ځمکې غیر منقول څیزونو کې، منقولاتو کې به شي قبضه کې راولي، خپل ګودام کې کېرې، لاس پې کېرې، خوا کې هغه ته نه لاړ شي، دا غوا ستا شوه، بیا به یې مخکې خرڅه کړي. بیا د ما لم یقبض ښه نه ده، بیا شوې ده، خو ته یې مخکې نه شي خرڅولی. دا چا لیکلي، یو سړی قرآن شریف وایي تلاوت کوي، نو اورېدل یې واجب دي، ځکه دی خو څوک څه کار کوي، نه اورېدل واجب نشته. اورېدل وایي، که اورېدل واجب وي خو هغې ته به بیا ناست نو نه به دې خوا تللی شي او نه دې خوا. نو قرآن شریف هغه مونځ کې چې ولاړ یې نو اورېدل، او په مونځ نه بار که څوک تلاوت کوي نو تا باندې اورېدل. احترام به کوې خو واجب نه دی اورېدل، ځکه څوک لیکل کوي، څوک ماشین کوي، څوک میکینک کوي، څوک څه کار کوي، نو خپل کار خو نه شي پرېښودلی. دا چا لیکلي سورې توبه کې بسم الله به کله وی او کله به نه وی، بسم الله خو پکې نشته لیکلې نه ده. دا د دې جواب ډېر دی، خو عثمان صاحب رضی الله تعالی چا تپوس وکړو چې سورې توبه کې برات من الله و رسول دې کې بسم الله نشته ولې. هغه ورته دا جواب وکړو چې دا مخکې صورت سورې انفال او دا صورت د هغې زمانه کې دا ترتیب برابرې ده. زمونږ دا خیال و چې مضمون یو دی، دا یو صورت دی، چې یو صورت نو بسم الله پکې نه، خو دې خوا نور دلایل و چې دا بل صورت دی، نو بل صورت هم دی، لږه کیله پکې راشي، او یو صورت هم دی، نو بسم الله نشته. نو که داسې زړې روان تلاوت کې چې هغه مخکې صورت هم وایي داسې ناست وي، بیا پکې بسم الله نشته، دا شوه لکه یو صورت. او که د دغه ځای نه شروع کوي نو بیا به اعوذ بسم الله وایي، بیا داسې لکه بل سبق. وی بعضې خلک قرآن شریف باندې ګوته ګرځوي، داسې ښځې هم کوي، دا ګوته پرې ګرځوي او دغه داسې بسم الله بسم الله، یا قرآن یې نه ویلی، دا تلاوت دی، خو تلاوت نه دی، هسې ګوته ګرځي، ګوته سره ګرځي، هسې ورته ګوره. نو ګوته ګرځول خو فضول کار دی، هسې داسې کړي، بوډاګانې ساده شان خلک بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، هسې بسم الله وایي، دا تلاوت نه دی، او د ګوته ګرځول هم بس دی. هسې تلاوت کې ګوته ګرځولی شي چې ما نه کلي خطا نه شي، خو دا هسې تلاوت نه درځي او بسم الله وایي، نو دا تلاوت نه دی، دا کار فضول دی. تلاوت کې کلي لکه دنه پاتې نه شي، نو خلک ګوته کېږي چې تلاوت کوي الفاظ وایي، نو بیا اجازت شته. دا یو سړی دی وي تراو کې قرآن شریف ختم کوي، خو مونږ قرآن شریف ترجمه نه ده کړې، پوهېږو پرې نه، چې دا پرېږدم او کور کې د اردو ترجمه ګورم او سمجھ کې راولم، او بیا بل ته به دا واقعات هم وایم. قرآن شریف کې ډېر قومونه او ډېر خبرې دي، نو داسې به کوم، نو دا څنګه دی؟ د خدای بنده قرآن شریف خو ګورو، خو تراویح وخت کې ګورې، تراویح تا ته جوړې فضول ښکاري، تراویح خو سنت مؤکد دی، نو مجرم یې په دې ترجمو که ته ونه خلاصې، ترجمو که چې زه پې پوهېږم نه. د قرآن شریف تلاوت په مونځ کې اورېدو باندې په یو حرف 10 نیکۍ دي، بلکې 100 نیکۍ دي په مونځ کې، چې هسې واورې په یو حرف، نو ته دا نیکۍ پرېږدې، دې وې جوړې بس دې پوهېږم پې نه، یا زر زر وایي که نه، یا
ترجمه خو سره نه د قران شریف د تلاوت هم عبادت دی کته وی چې فائدہ نشته پیغام پینم فائدہ پکې شته کنه پیغمبر علیہ السلام خلکو ته تلاوت کو کنه ترجمه باندې تش تلاوت وکاو نو تلاوت او پیغمبر کار دی او ثوابونه نبی علیہ السلام بیان کړی دي او د مقاصد د نبوت نه دی یتلو علیهم آیاتک دا سه پیغمبر د چې تاسو ته الفاظ وای معنا نه معنا خلاص ته يعلمهم الكتاب معنا او سمج جدا عبادت دی او تلاوت کول جدا عبادت دی دا د دنیا د ساينس کتاب نه دی چې فرانسې کې کتابي او رومي کې او ته چې په معنی نه پیغام دا کتاب اخواک نو چې په معنی نه پیغام نو تراو په ختم سکوما تراو ختم په خپل سنت او تراویم سنت دی دا د اصل نفس تو کله او دا چې خوشي ګرځي او کله یو خواځي او کله بل خو هغه وخت کې ترجمه وګوره دا تراو وخت کې مګوره یو عبادت مپرېدم دا شیطان سړي دا دوکي ورکي او چې ته پېښه ته سپېږي چې کومه ترجمه ټیک ده مولانا زکریا سه وی ترجمه وګوري دا کوم عالم ده یو علي حق پیژني مشوره وکي او خيار عالم ویم دا چې ته کوم وګوري او سمج استاره شي دا مو چې زه پېښوم هغه سمج عالم سره کېنم په خپل غنځ د کې سړی د ډاکټرۍ کتاب وګوري یا د وکالت دې وکالت کولی شي ټول وکیلان مو پورې خاندي ابو موږ سره کېنه یا زموږ د امتحان پاس کا ما سره پریکټس وکړه بیرسټر به وته وایي چې زه د قانون کم وضاحت کوم او زما کم سمج د قانون نه زه وکیلم او بیرسټر یم ته به د هغه منې دقه شان د قرآن شریف ماهرین دي استادان دي عالمان دي نو چې هغه وایي دا معنی ټیک ته نو بیا به ټیک وایي او چې په خپله ګورې پته نه چې د انګریز ترجمه ده که د یو ګمراه ترجمه ده که چېرته یو سی آی ډي والا ده د بل ایجنسو د بلې بلا سړی دی داسې شته چې کافرانو هم ترجمې ورځي یا د عام د صحیح عقیدې نه عقیده غلطه وي ګمراه شان دی او ته د هغه ترجمې ګورې او ته خپل فهم وارې داسې ووایه چې زما فهم غلط هم کیدی شي یو لوی ماهر چې وایي دا معنی ټیک ته نو علي به وایي لکه د وکالت او د ډاکټرۍ چې ډاکټرو کم معنا علي د مرض کم بیان کوي او بیرسټر د وکالت خلک هغې پسې دا خو عقلا خبره ده نو بعضې خلک وایي ځان له ګوره هر څه دا به ګمراه کېږي به دا معنا نه چې خلک د قرآن شریف ترجمې نه بندېږي نه ترجمې خپل اصول دي د وکالت خپل اصول دي ماهر د بیرسټر سره به کښېني چې دې قانون څه مطلب دی او کم کیس کې دا قانون دې کیس کې واچوم کم دفعه واچوم دا سره چې ما کتاب کتل او زه به پیغام ستا سمج به غلطي نو د سمج د تراوی معنا کوم زه قرآن به ګورم زه په قرآن پېښوم څه به څه ګورې او دا کتل او تا ته کم فهم اغشتې ټیک دی که نه دا چې لیکلي د اردو ترجمې چې ګورو د قرآن شریف ثواب ملاویږي نه د ترجمې د نظر ثواب ترجمه خو قرآن نه قرآن شریف د خدای کلام دی د دې الفاظ خدای پاک حضور ته ورکړي دي که هغه الفاظ عربی ته هم واړی بل دا قرآن نه دی ترجماني د قرآن شو خدای پاک قرآن کې وایي قرآن عربیه ما عربی کې نازل کړي اوس عربی که عربی ته هم بدلې هغې ته هم قرآن نه وایي ترجمه ده لکه د یو شاعر شعرونو ته ترجمه کې نو خو هغه شعر نه دی ترجمه ده خلک وایي د هغې شعرونو ترجمه د قرآن ترجماني ده قرآن نه دی د دې وجه نه ترجمې په ویلو باندې په یو حرف لس نیکۍ نشته عبادت دی چې قرآن سمج کې راولي عمل کې راولي خو دا مه وایه چې دا د تلاوت هغه ثواب وي تلاوت به عربۍ کې وي قرآن شریف کې راځي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه قرآن شریف کې شک نشته دا د خدای د طرف نه لا ریب معنا دا ده لا شک کې یو طالب داسې وي ذلک الکتاب لا شک فیه ټیک دی خو قرآن نه دی دا قرآن نه دی قرآن د خدای کلام دی اقا ټکی چې قرآن خدای نازل کړی دی اقا قرآن دی لا ریب قرآن کې نازل دی شک معنا ده لا شک معنا ټیک ده خدا قرآن نه دی نو په لا شک په یو حرف باندې لس نیکۍ نه ملاوي پوهېږې ترجمه زده کول د قابل کس نه چې هغه ټیک وي او هغه مستند وي او خدای او عالمانو چې کوم مراد اغشت د حق وی نو هغه ثواب دې زده کول دې کې موږ د جمعې ملګری د طاهر سید اسد د مسلم مارکیټ کې غالبا مور وفات شوی دی
دلته جمعې یو بل ملګری د کشمیر فالج والی دی دا غازي بریانۍ والا مور بیماره ده او ډېر کسان بیماران دي باران رحمت لپاره هم دعا وکړئ حمد و استغفار و استغفر الله استغفر الله استغفر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال یا الله موږ د ګناهونو په وجه په موږ باران مه بندوي سوکړه ده ډېرو علاقو کې یا الله دا سوکړه دا په ښکلې مرطوب موسم بدل کړي او د رحمت باران وکړي د خیر باران وکړي زر تر زر یې وکړي او دا ملک آباد کړي چې کومو وطنونو کې ضرورت دی ټولو کې یا الله اوبه خو ډېر ښه شی ډوډۍ بغیر اوبو نه جوړېږي د اوړو نه ترکاري بغیر اوبو نه پخېږي جامې بغیر اوبو نه وینځلې کېږي پاکېږي نه او ډوډۍ چې وڅکل او چې هم بغیر اوبو نه پخېږي نه به څه کوي نو اوبه خو ډېر رونق دی آبادي ده خدای پکې ډېر برکات یې ښه دي موږ خدای ته محتاج یو یا الله د رحمت باران وکړي دعا وکړئ د تبلیغ د اجتماع د پیښور کې 2 3 4 چې خدای پاک یې قبوله کړي او ډېر برکت سره د الله لار کې موږ او ټول خلک وځو او د دین فکر پیدا شي د امت د خیر فکر چا زړه کې څه حاجت یا بیماران دي ټول ښه کړي زموږ هم دیندار کې بچیم دیندار کې ملګری او ظاهري او باطني فتنو د شریرانو نه محفوظ وساتي اذان